په سلامونه مارکلی کوم شمس مزدي مسعودي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې درته د نیټورک لاک په اړه معلومات درکوم. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. ګرانو ملګرو، نیټورک لاک چې دی هغه کوډونه دي چې کوم د یو سیم کارت دپاره استعمالیږي. په څه مثال، یعنې کله چې تاسو موبایل ته هغه سیم کارت ورواچئ، فقط یو سیم کارت به کار کوي. مثلا افغانستان کې د MTN ده، MTN به کار کوي، پکې تاسو اتصالات، سلام یا نور شبکې ورچوئ، کار به پکې نه کوي. یا بل MTN ورته ورچوئ، دې کې به کار نه کوي. او یا هم داسې مثلا تاسو د پاکستان نه راغلي یئ او موبایل چې دا دلته کوډ لري، یا د سعودي نه بعض موبایلونه خلک رالیږي دا کوډ لري، تر څو چې تاسو دا کوډ ور نه کوئ نو نشي کولی تاسو د شبکې څخه استفاده وکړئ، یا انټرنیټ او یا زنګ ویلو دپاره. او د دې لاره دا ده ګران ملګرو چې تاسو کولی شئ دا کوډونه د بعض بکسو په واسطه باندې هم خلاص کړئ، او که چیرته د بکس امکانات نه وي او پیسې پرې ورکوئ، تاسو کولی شئ د هغې شبکې مربوط، مثال کومه شبکه چې د هغې ته سریال نمبر د IMEI د دې هغه ولیږئ موبایل، شبکې ته م ولیږو د انټرنیټ د لارې نه، هغه به تاسو ته د دې کوډ رالیږي او په مقابل کې به تاسو پیسې ورکوئ. او د هغه په واسطه چې د بکس په واسطه ګران ملګرو په بعض بکسو کې دا کوډونه چې دي کولی شي تاسو ماتې کړئ، او دومره مشکله نه وي. خو کوم موبایلونه چې روټ یي هغه موبایلونه تاسو کولی شئ دا کوډونه مات کړئ، او که چیرته روټ نه وي د هغې امکانات بیا ډېر لږ وي. نو روټ ګران ملګرو په دې معنا چې کله کمپنۍ د لخوا څخه موبایل جوړ شي نو د دې حافظه او نور سیسټم چې وي ټول تړل شوی وي. یعنې که چیرته تاسو د انټرنیټ په واسطه یا کینګ روټ آی روټ په واسطه دغه موبایل روټ کړی وي، بیا کولی شي د دې کوډ هم په اسانۍ سره د بعضې بکسو یا هم سیټاپو په واسطه مات کړئ. نو د هغې سیټاپو څخه ډېر زیات دي، خو زه به یو عام او مشهور سیټاپ درته وښیم یا سافټویر درته وښیم چې هغه میراکل ټنډر دی. یعنې ډېر اسانه ده. که چېرته کوم موبایلونه مثال روټ شوي وي، تاسو کولی شئ په دې باندې کوډ مات کړئ، او که چېرته روټ شوي نه وي بیا نشئ کولی. خو زیاتره د سامسنګ موبایلو دپاره چې دا زایټریکس بکسونه ښه کار ورکوي، یعنې یوازې تاسو د انلاک تڼۍ پکې کاږلو سره مکمل کوډ یې مات کړئ. که چېرته مثال نیټورک لاک او یا هم نور کوډونه د موبایل وي. خو لکه څنګه چې ما مخکې هم درته وویلې چې د دې دپاره روټ ډېر زیات مهم دی، او که چېرته موبایل روټ شوی نه وي هغه بیا اجازه نه ورکوي چې د هغه موبایلو کوډونه څنګه کړي مات کړي. د دې بخش کې ګران ملګرو تاسو وینئ کله چې کوم موبایلونه روټ شوي وي، د هغې موبایلو په صفحو کې یو آیکان اضافه شوی وي د کینګ روټ یا آی روټ په دې نامو باندې. کله تاسو په موبایلو کې دا آیکان ولیدو، دا په دې معنا چې دا روټ شوی دی، او که چېرته م ونه لیدو دا موبایل بیا روټ شوی نه ده. نو مثال که چېرته روټ شوی وي دا موبایل کوډ ولري، تاسو به د کمپیوټر سره وصل کړئ د کیبل په واسطه. دلته به سکان ووایئ، سامسنګ خو به مو کې کړی لومړی ځل. کله مو چې سکان کېکاږو بیا به دلته راشئ نیټورک انلاک ته. نیټورک انلاک ته چې راغلی بیا به څه شی کوئ، سټارټ بټنه به کېکاږئ. سټارټ بټنه مو چې کېکاږه دا کوډ به مات شي. او شرط یا فقط همدا د روټ ته. نو په راتلونکي درس کې درته د روټ په اړه معلومات چمتو کومه. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. نو تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت ولرئ.